سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د فن نه ډک مطلب لرم. تمه تر پایه وګورئ او زموږ چینل تر سره سبسکرایب کړئ. ښوونکي د لومړني ښوونځي له زده کوونکو وغوښتل چې په دې اړه یوه لنډه لیکنه وکړي چې دوی له خدایه څه غواړي. کله چې کور ته راغله او د زده کوونکو کورنۍ دنده یې کتله، د یو زده کوونکي د لیکنې په لوستلو په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. په دې وخت کې کور ته میډه راننوته. هغه ترې وپوښتل چې ولې ژاړې؟ هغې ورته وویل چې دا وګوره، یو زده کوونکي داسې لیکنه کړې. زده کوونکي لیکلي وو: خدایه، نن ماښام درنه دا یوه غوښتنه لرم چې ما تلویزیون کړه. زه غواړم چې د تلویزیون په څیر شم، چې په کور کې ځانګړی ځای ولرم، چې کورنۍ مې شاوخوا ناسته وي او زما خبرو ته یې غوږ نیولی وي، چې د هغوی د پام وړ وګرځم او همدا ماته ګوري. غواړم چې پلار مې راته وګوري، که څه هم چې له کاره ستړی راغلی وي. غواړم چې د مور مې راته پام وي، که څه هم چې د کور په کار کې ستړي وي. غواړم چې خویندې او وروڼه مې راباندې یو له بله مخکې شي، چې ما وګوري. غواړم چې کورنۍ مې هر څه پرېږدي او لږ ماته وخت راکړي. خدایه، غواړم چې د هغوی د خوښۍ لامل شم. خدایه، نور څه نه غواړم، یوازې دا غواړم چې ما تلویزیون کړي. سړي چې دا لیکنه ولوسته، سر یې وخوځاوه او ویې ویل چې دغه بېچاره ماشوم له بدې ورځې دا دعا کړې. څه ظالمان مور او پلار دي، دې خوار ته لکه چې هېڅ وخت نه ورکوي. په دې کې ښځه بیا په ژړا شوه، وویل: دا زما استاد زوی لیکلی. نو درنو لیدونکو، موږ ښځې او سړي د اوس هغه پخواني میندې او پلرونه نه یو چې له بچیانو سره به یې خبرې کولې، هغوی ته به یې وخت ورکاوه، هغوی ته به یې د مورتوب او پلارتوب مینه او احساس ورکاوه. موږ زیاتره په ډېرې خواشینۍ سره اوس د تلویزیون میندې او پلرونه یو، د موبایل او کمپیوټر میندې او پلرونه یو، نه د خپلو بچیانو. راځئ خپلو بچیانو ته، خپلو میندو او پلرونو ته، خپلو خویندو ورونو ته، خپلو خپلوانو ته او خپلو میلمنو ته د تلویزیون له پردې او د موبایل او کمپیوټر له شیشې ګوښه یو څه وخت ورکړو. راځئ د خپلو بچیانو میندې او پلرونه شو، نه د خپلو تلویزیونونو او موبایلونو. راځئ لږ د مور او پلار مخ ته وګورو، راځئ لږ د خپلو بچیانو مخ ته وګورو.